خبر د بشري حقوقو څار سازمان طالبان د قومي او مذهبي لیکو ساتنه کې پاتې راغلي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او ډیو کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو مخر کلیکم. د بشري حقوقو څار سازمان په کابل کې پر ښوونځیو او مرکزونو پرنی حملې وحشتناک ګڼي. وایي چې د پوهنې برید د هیواد په راتلونکي باندې برید دی. په کابل کې په دوه ښوونځیو او مرکزونو د پرنی برید یو ورځ وروسته د بشري حقوقو څار سازمان د حمله زړه بړونکې بولي دی. د دې سازمان د ښځو څانګې مسؤل حیدر بار ازادي راډیو ته ویلي چې دشت بچي سیمې اوسیدونکي اکثر یې هزارګان دي له تاوتریخوالي سره مخ دي. نوموړي ویلي چې د دشت بچي په ښوونځیو مرکزي پرونی برید واقعا ځورونکی دی. د زده کړو پر مرکز برید د هیواد په راتلونکي باندې برید دی او دا ځکه زړه بړونکی چې دشت بچي اوسیدونکي ډېر هزارګان دي او دوی له تاوتریخوالي سره مخ دي. دوی پخوا هم په روغتون سید الشهدا ښوونځي د برید پر مهال ورته تاوتریخوالي سره مخ شوي خو دولت ورته رسیدګي نه ده کړې. د خلکو د پوښتنو ته یې ځواب نه دی ورکړی. اوس هم د طالبان تر واکمنۍ لاندې دوی تمه هم له حکومته کمه شوې ده چې دوی د ساتنې لپاره یې ډېر څه وکړي. د پښتنې نړیوال سازمان هم یو اعلامیه کې دا برید په کلکو ټکو غندلی او په سویلي اسیا کې د خپلې کمپاین سمیره احمدي له قوله لیکلي دي. د ښوونځیو د وحشتناکه بریدونو هغه تاوتریخوالی ښیي چې د افغانانو یو ورځني ژوند ورسره مخ دي. دا برید دا هم د ښیي چې د طالبان د حقیقتي چارواکو په توګه ملکي وګړو په ځانګړي ډول د قومي او مذهبي لیکو په ساتنه کې پاتې راغلي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا چهارشنبې ازادي راډیو ته خبرو کې دا خبره رد کړې ده چې ګڼي دوی د قومي او مذهبي لیکو د امنیتي خوندیتوب ته پام نه کوي. ملګرو دا زموږ چمتو شوی ویډیو که ستاسو د ویډیو په اړه کم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.